اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم امین یوسفزی او تاسو ټولو ته په ډیره درنه او پښتنه مینه هرکلی او سلامونه وایم. هیله من یم چې تاسو ټول به خوشحاله او سوکاله یئ. نن زما د دې ویډیو موضوع چې کومه ده نو هغه دا ده چې ما په دې بورډ دلته لیکلي دي، تاسو ته به په نظر راځي what is my mission، یعنی زما مقصد څه دی په راتلونکي کې، په سباوون کې، په مستقبل کې زه څه کول غواړم. نو نن مې دا ضروري وګڼله چې ستاسو سره زه په دې خبرې وکم او تاسو سره خپل مین میشن چې کوم دی، خپل مقصد هغه تاسو سره شریک کم. خو ستاسو نه په سټارټینګ کې زه دا بلنه، دا غوښتنه لرم چې تاسو به زموږ سره تعاون خامخا کوئ. مخکې خو زه راځم لږ خپل سیلف انټروډکشن ستاسو سره وکم چې یاره زما ذاتي تعارف څه دی. نو څنګه چې تاسو ته یاده ده چې زه د خیبر پښتونخوا په یو غرایزه سیمه کې چې هغې ته موږ دیر وایو، هلته کې پیدا شوی یم، ژوند کوم او د دې غرایزې علاقې یو غرنی پښتون یم. ټیک ده. که زه د خپل تعلیم په اړه باندې تاسو ته ووایم نو زما کوالیفیکیشن چې کوم دی نو هغه 2 ماسټري دي. ما په پښتو لیټریچر کې هم ایم ای کړی دی او ورسره مې په جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن کې هم ایم ای کړی دی. زما د سټډیز فیلډ چې کوم دی نو یو خو هغه د پښتنو تاریخ دی، پښتون تمدن دی، تهذیب دی، او بل طرف ته جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن یعنی صحافت او ابلاغ عامه چې کوم دی دا یو داسې فیلډ دی چې د دې تعلق بیا د مختلف فیلډ سره وي. نو په دې کې به ته په هر څیز نظر ساتي، په هر څه به ریسرچ کوي، تحقیق به کوي او خلکو له به ایجوکیشن او تعلیم ورکوي. نو بیسیکلی زه یو میډیا ریسرچر، میډیا پرسن په توګه باندې خپل کار کوم. خو نن مې دا ضروري وګڼله چې تاسو له د ټیچینګ په سټایل کې آنلاین ایجوکیشن ستاسو دپاره راوړم. په هغې به زه مختلف قسم لیکچرې چې کوم دي نو دا به زه ریکارډ کوم او مین مقصد چې کوم دی نو زما هغه پښتون سوسایټي ده، پښتنه ټولنه. ځکه چې په پښتنه ټولنه کې نن سبا د تعلیم، د علم زه ډیر زیات کمی محسوسوم. الان کې دا یو ریالټي ده، دا یو حقیقت دی چې زمونږ پښتانه سټوډنټس نن سبا د پاکستان په هر یو پوهنتون کې، په هر یونیورسټۍ کې سبق وایي، بی ایس کوي، ایم پیل کوي، پی ایچ ډي کوي، خو د هغې باوجود بیا هم هغې ته معیاري تعلیم او ایجوکیشن هغې ته نه ورکول کیږي. هغه ډیګري وکړي خو هغه بیا هم په دې نه پوهیږي چې ماله کول څه پکار دي. ځکه چې د پاکستان ایجوکیشن سیستم چې دی نو دا ډیر زیات ناکامه دی. که حقیقت ووایو نو د پاکستان نظامی تعلیم او یونیورسټیانې، تعلیمي ادارې، کالجونه دا خو موږ له د کاغذ په شکل کې ډیګریانې راکوي، خو د هغې بیا څه ویل یو نه وي. موږ له علم کوالټیټیو نالج چې کوم دی نو هغه موږ ته نه راکوي، موږ ته سکیلز نه ښایي. موږ د دې دور چې کوم کمپیټیشن دی په هغې موږ نه پوهه کوي چې یاره ته به په دې دور کې مبارزه څنګه کوي، په دې دور کې به د دې حالاتو، د دې چیلنجز مقابله به څنګه کوي او څنګه به ځان یو کامیاب مقام ته رسوي. موږ ته یوې ادارې هم داسې ایجوکیشن او تعلیم رانه کو. نو دا ضرورت مې محسوس کو چې یاره زه د خپلې ټولنې خدمت وکم د علم په ذریعه باندې، او زما مین ټاپکس چې کوم دي چې په هغې به زما فوکس وي نو هغې کې لومبی چې کوم دی نو تاریخ دی، هسټري. ځکه چې تاریخ یو داسې علم دی چې د دنیا د هر قام یو تاریخ وي، او تر څو پورې چې یو قام خپل تاریخ په صحیح معنو کې نه وي لوستی، په هغې دی صحیح نه وي پوه شوی، نو دی مخې ته ځان ته یو تګلاره نشي جوړولی، دی ځان ته یو ګول نشي سیټ کولی چې یاره ماله کول څه پکار دي. ورسره سیکنډ ټاپک چې کوم دی نو هغه به وي جیو پالیټکس. جیو پالیټکس یعنی جغرافیایي سیاست. جغرافیایي سیاست یو داسې علم دی چې دا هم ډیر زیات انتهایی اهم دی. تر څو پورې چې موږ په جغرافیایي سیاست او په دې علم نه وي پوهه شوي، تر هغې پورې موږ د دنیا د نړیوالو قوتونو سره مقابله نشو کولی، د هغې سره مبارزه نشو کولی، خپل هیواد، خپل سټیټ، خپله ټولنه چې کومه ده نو هغه سیف او محفوظ نشو ساتلی. ځکه چې دا یو بنیادي سټریټجي ده او په دې حکمت عملي به ته ځان پوهه کوي. ورسره کرنټ افیرز. کرنټ افیرز یو داسې سبجیکټ دی، یو داسې ټاپک دی چې دا خو انتهایی اهم دی.
چې په دنیا کې د روزانه په بنیاد باندې څه کیږي، څه حالات واقعیات راځي، چې په هغې کې ښه واقعیات هم راځي، ناښه پکې هم راځي، خو په دې حوالې سره به ته ځان پوهه کوې. او زیاتتر د میډیا په کرنټ افیرز باندې نظر وي، یعنی د میډیا پرسنز چې په میډیا انډسټري کې څومره ایکسپرټ وي نو هغه په کرنټ افیرز باندې زیات ریسرچ کوي. خو کرنټ افیرز حوالې سره هم داسې علم خپلې ټولنې ته معاشرې ته ورکول پکار دي چې ستا معاشره، ستا ټولنه چې کوم ده هغه یو ښه طرف ته سوچ ولري او هغه یو بهترین ګول ځان ته سیټ کړي او هغې طرف ته هغه پرمختګ وکړي، ترقي وکړي. ورسره زما بل مقصد چې کوم دی نو هغه پښتو ده. اصل کې خو د پښتو نه موږ دا مطلب اخلو چې دا د یو ژبې نوم دی صرف، او لکه موږ یې وایو خبرې پکې کوو، خو دې ته موږ سپیکینګ وایو. په پښتو کې چې موږ کومې خبرې کوو دا صرف سپیکینګ دی، ویل دی. دا ژبه چې ده دا ډېر لوی څیز دی، په دې کې دننه ډېرې لوی خبرې دي، یو لوی سمندر دی. او د دې سره سره بیا دا پښتو چې کوم دی نو که یو طرف ته دا ژبه ده، خو بل طرف ته دا د پښتنو یو آیین دی، یو دستور دی، یو کانسټیټیوشن دی. په دې کې دننه مختلف قسم قوانین دي. نو هغه ټول هر څه به راسپړو او په هغې کې چې کوم ښه او بد وي هغه ټوله هر څه به تاسو ته ایکسپلین کوو چې تاسو پښتو هم وپېژنئ، ځکه چې دا هم زموږ ژبه ده، زموږ یو سیسټم دی. پکار دا ده چې په دې حوالې سره هم صحیح علم حاصل کړو. بل ریلیجن، ریلیجیس سټډیز او علوم موږ ته هم ضروري پکار دي، ځکه چې موږ مسلمانان یو او پکار دا ده چې د دین اسلام په حوالې سره هم علم حاصل کړو. تر څو پورې چې موږ خپل دین صحیح نه وي سټډي کړی، تر هغې پورې موږ صحیح مؤمن مسلمان نشو جوړیدی. او فاینلی انټرنیشنل پولیټیکل هسټري، یعنی بین الاقوامي سیاسي تاریخ. په بهر دنیا کې چې څومره نړیوال قوتونه دي، قامونه دي، ټولنې دي، د هغې په سیاست، د هغې په سیاسي تاریخ باندې به هم موږ تاسو دپاره درسونه او لیکچرې راوړو چې دا هر څه موږ سټډي کړو او په دې حوالې سره موږ علم حاصل کړو. هله به موږ د دنیا په دې سیسټم، په دې نظام باندې پوه شو او بیا به ځان ته یو ګول جوړولی شو، یو میشن به لرلی شو، یو جدوجهد، یو سټراکل به شروع کړو چې یاره موږ له کول څه پکار دي، بهر دنیا قامونه څه کوي، موږ څه کوو، موږ کې کمې کمیانې خامیانې دي او هغه موږ له ځان نه څنګه لرې کول پکار دي. موږ خپل ذهن، خپل دماغ چې دي نو هغه په څه طریقه باندې سیټ کول پکار دي چې موږ علم حاصل کړو، ریسرچ وکړو، تحقیق وکړو، په صحیح معنو کې تعلیم حاصل کړو، سکل زده کړو او د بهر دنیا د هغه خلکو نه عبرت واخلو نن چې هغه خلک چې هغې ته موږ ډیولپ قامونه وایو، هغې ته موږ پرمختللي قامونه وایو او د هغې سره مبارزه هم وکړو، د هغې کمپیټیشن، د هغې مقابله هم وکړو. دا هر څه چې موږ کوو نو د دې دپاره به موږ له بنیادي څیز چې دی نو هغه دی علم، تعلیم، بهترین تعلیم حاصلول به موږ له پکار وي. نو زه به کوشش دا کوم چې ستاسو دپاره زه ستاسو یو ډېر د ادنا درجې ستاسو کشر ورور او زه دا نه وایم چې زه په څه پوهېږم، زه په هېڅ هم نه پوهېږم، خو زه یو محقق، یو څېړونکی او د یو سټوډنټ په توګه باندې کوشش به دا کوم چې په دغه مختلفو موضوعاتو باندې په خپله هم جوور تحقیق او څېړنه وکم او بیا چې کم تحقیق زه وکم، کم علم زه راغونډ کم، کم معلومات زه راغونډ کم، هغه به د یو لیکچر په شکل کې د یوټیوب په پلیټ فارم ستاسو سره هم شریکوم په خپله پښتو ژبه کې چې تاسو هم پوه شئ. تاسو کولی شئ چې زمونږ ملګري جوړ شئ، مونږ سپورټ کوئ، زمونږ چینل خامخا سبسکرایب کوئ او ورسره تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ویډیو لایک کوئ او په دې کمنټس هم وکړئ چې زمونږ دې ویډیو ته یو پازیټیو د یوټیوب الګوریدم سیسټم چې کوم دی یو پازیټیو سیګنل ورکړي او دا میسیج زمونږ زیاتو ملګرو ته ورسیږي. مننه.